هغه ورونه او خويندې چې نوي ودونه کوي ډیره ګټوره ویډیو. السلام علیکم ګران دوستانو، ستړي مشي، هیله لرم چې جوړ روغ وئ. هغه ورونه او خويندې چې نوي ودونه کوي او لږ وخت یې واده ته پاتې وي نو دا ویډیو دې ضرور وګورئ. سوال اوله دا چې کله یو نارینه د واده په اوله شپه خپل د مېرمنې سره نزدېکت وکړي نو د اسلام په مقدس دین کې راغلی دي که یوه ښځه سموي او غلطه نه وي نو هغه یو څه اندازه وینه کوي. نو که یو کس ناپوه وي او بیا یې تر ډېرې مودې وروسته پوه شو او چې زما د ښځې فرض خو وینه ونه کړه نو څه به کوي؟ او که د دې ښځې تر ګناه د پوهېدو وروسته ورتېر سي آیا دا ګناه ده او که ثواب؟ جواب: حامداً و مصلحاً. د پیغلې د برج د بکارت پرده د جماع څخه ما سوا په نورو شیانو هم له منځه ځي. مثلا په پیغلتوب یې ډېر وخت تېر سي یا ډېر هیزونه ورته پیښیږي یا وغورځي یا د یو ناروغۍ له کبله یې د بکارت پرده ځایله سي. لومړی ځکه نو باید پر مسلمانې ښځې بدګماني ونه کړل شي. دویم او نه باید د وینې په نه کولو هغه بدلمنې وبلل شي. د زنا تور پر مسلمانې ښځې لګول لوی جرم دی. ګران دوستانو، ویډیو مو هم دومره وه. هیله ده پوه شوي یاست او ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ او که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس یې درسره سبسکرایب کړئ.